Let's strike up the lesson with sentence number 1. Please move aside. لږ سایډ ته شه مړه، لږ غاړې ته شه یا ماته لږه لار راکړه. کله چې ته په انګلیش کې یو کس ته داسې ویل غواړې بیا به ورته داسې وایې پلیز موو اسایډ. لږ په مزه به ووایم پلیز موو اسایډ. مطلب یې دا چې مهرباني وکړه ماته لږه لار راکړه یا ته لږ غاړې ته شه یو ډډې ته شه. And now number 2. Please be seated. کینه مړه پلیز بی سیټډ. مطلب یې دا دی چې ته مهرباني وکړه لږ کینه. په ګراوند کې د کرکټ میچ ته ناست دی یا بل څه ګوري او ستاسو مخې ته یو کس ولاړ دی نو ته ورته ویلی شي پلیز بی سیټډ. پلیز بی سیټډ. مهرباني وکړه لږ کینه. And the third one is so amazing. long time no see. د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې ته کله فرض کړه یو کس سره ډېر وخت بعد میلاو شي او ورغاړو یې ورته ووایې ډېر وخت بعد. یو کس سره ته ډېر وخت بعد میلاو شي او ورته ووایې چې او ډېر وخت بعد مې وکتلې یا ډېر وخت بعد در سره میلاو شوم. بیا ورته ته داسې ویلی شي long time no see. یعنی ډېر وخت بعد تا سره میلاو شوم، ډېر وخت مې نه وې کتلی. And the fourth one is even amazing. I missed you a lot. مطلب یې دا دی چې ډېر راته یادېدلی، ډېر مې یاد کړلې، په زړه مې راورېدلی. I missed you a lot. ډېر زیات راته یادېدلی، مړه به سم مې په زړه راورېدلی. یو ځل ما سره ووایه I missed you a lot. I missed you a lot. ته چېرته وې؟ Where have you been? Where have you been? مطلب یې دا دی چې ته چېرته وې، په کوم ځای کې وې، بیخي ښکارېدلې نه، کوم خواته تللی وې. Where have you been? ګرانو کتونکو که چېرته یو کس دا غواړي چې دا د روان انګلیش خامخا زده کړي، خلکو سره په انګلیش کې خبرې وکړي په ډېر کم وخت کې، خو ده ته دا پته نه وي چې انګلیش د کم ځای نه شروع کړي، څه زده کړي، ده ته څه زده کول پکار دي او څه ورته زده کول نه دي پکار. نو څنګه درته زه همیشه وایم دې کس ته پکار چې دا صرف او صرف فوکس یعنی توجه په هغه الفاظ او جملو باندې وکړي، هغه الفاظ او جملې زده کړي کومې چې زموږ په روزمره کنورسیشن کې یعنی په خبرو اترو کې عام دي، موږ یې هر ټیم استعمالوو. لکه څنګه چې تاسو د ویډیو په سټارټ کې زده کړلې، ځکه چې دا په زده کړه کې بې انتهایي اسان دي، په اسانه باندې یادېږي، هیڅ کله نه هېرېږي او موږ یې روزانه استعمالوو. نو همدا وجه ده نن په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د 25 نه زیاتې داسې جملې ښیم، داسې الفاظ به درته ښیم چې هغه زموږ په روزمره خبرو اترو کې ډېرې عام دي، موږ یې هر ټیم وایو. او که چېرته یو کس دغه الفاظ او جملې زده کړي نو دا د دې نه په هر ځای کې فایده اخیستلی شي. که چېرته دا په سکول کې وي، کالج کې وي، په یو ځای کې کار کوي یا عام ملګرو سره په عام روټین کې د دې نه ډېره زیاته فایده اخیستلی شي او دا به بالکل د دې قابل وي چې په انګلیش کې خبرې وکړي. نو که چېرته تاسو زموږ چینل ته په فرسټ ټایم باندې راغلی یاستئ نو د دې چینل نوم دی د UL انګلیش په پښتو کې، د کوم نه چې تقریبا د 4,000 نه برابر کسان په یوټیوب باندې فایده اخلي او انګلیش ته زده کوي او په فیسبوک باندې هم تقریبا د 4,50,000 نه برابر خلک د دې نه فایده اخلي. لکه تاسو په سکرین باندې کتلی شي عبدالقاهر صاحب و چې هغه د چینل نه ډېره فایده واخیستله، هر یو ویډیو ګوري او د نورو ویډیوګانو په انتظار باندې هم وي. نو که ستاسو هم ارمان وي چې انګلیش زده کوئ بیا موږ سره اوسئ. Number 6. You took the word right from my mouth. مطلب یې دا دی چې زما د خولې خبره دې واخیسته، همدغه خبره خو ما هم کوله. فار ایگزامپل ته په یو محفل کې ناست یې، بس تا یو خبره کوله، یو کس ته یو خبره کوله چې د ستا نه مخکې یو بل کس مخکې شو او هغه دغه خبره وکړه، ستا په ذهن کې ستا په خوله کې چې کومه خبره وه ستا نه مخکې دی بل ملګري وکړه. نو پښتو کې ورته مونږ څه وایو؟ پښتو کې ورته مونږ وایو چې یاره زما د خولې خبره دې واخیسته، ما هم دغه خبره کوله. په انګلیش کې ورته ویلی شي You took the word right from my mouth. You took the word right from my mouth. مطلب یې دا دی چې زما د خولې خبره دې واخیسته. Number 7. Have you ever been to مزار شریف؟ مطلب یې دا دی چې آیا ته کله مزار شریف ته تللی؟ Have you ever been to او د دې نه بعد چې کوم خالي ځای دی یعنی خالیګاه، په دې کې تاسو د مزار شریف نوم ویلی شي، د کابل نوم ویلی شي، د پیښور نوم ویلی شي، د اسلام آباد نوم ویلی شي چې څه ستاسو خوښ وي او د چا نه څه پوښتنه کول غواړئ، یعنی تاسو د چا نه دا پوښتنه کول غواړئ چې آیا ته دې پلانکي ځای ته کله تللی؟ ته کله پلانکي ځای ته تللی؟ نو ته ورته داسې ویلی شي Have you ever been to بیا د هغه ځای نوم Have you ever been to
دغه ځای نوم. خو هسې فرض کا که چېرته همدا ستاسو نه څوک دغه پوښتنه وکړي چې آیا ته دې پلانکي ځای ته تللی؟ have you ever been to پلانکي ځای؟ نو په دغه ټایم کې به ستا جواب سي، ته به څنګه جواب ورکړې؟ که چېرته تللی نو ته به ورته داسې وایې yes I've been to Karachi, I've been to مزار شریف 3 times، یعنې زه 3 ځله هلته تللی یم. خو که چېرته نه یې تللی بیا به ورته داسې وایې no I have never been there. No I have never been there. نه زه هلته کله هم نه یم تللی. Now let's bring up the other one and that is what do you mean. د دې مطلب دی چې ستا څه مطلب دی. what do you mean مطلب یې سره مطلب یې دا دی چې ستا څه مطلب دی. فار ایگزامپل هسې فرض کا تا ته یو ملګری څه ورانې جاړې خبرې وکړي یا په بل سچویشن کې په پښتو کې چې مونږ خلکو ته وایو چېرې ستا مطلب څه دی، اخر ستا مطلب څه دی، ته څه ویل غواړې. نو په دغه ټایم کې دغه جمله بیا تاسو استعمالولی شئ. what do you mean ستا څه مطلب دی. ته په سیریس سچویشن کې ورته ویلی شي، همداسې په مذاق کې ورته ویلی شي. what do you mean ستا مطلب څه دی، ستا څه مطلب دی. صبر وکړه زما دا مطلب نو. I didn't mean that. I did not یا I didn't دواړه یو مطلب دی. I did not mean that زما دا مطلب نو. فرض کا تا یو ملګري ته یا بل چاته څه خبره وکړه او د هغې دا خبره خوښه نه شوه یا د هغې په غوږونو باندې بدله ورغله، هغه پوه نه شو، نو ته ورته په دې ټایم کې داسې وایې چېرې زما دا مطلب نو، نه پام کوه ګوره زما دا مطلب نو. نو بیا ورته داسې ویلی شي I didn't mean that. I did not mean that زما دا مطلب نو. Now almost number 10 and this one is my favorite one. Let it be. د دې مطلب دی چې بس پرېږدی، تېرېږه ته. let it be تېرېږه ته مړه، بس پرېږدی، په بلا دې ولګي. اوس یو کس دی فضول خبرې کوي، داسې خبرې کوي چې بس تا نه دي خوښې، ته نه غواړې چې دا داسې خبرې وکړي. نو ته به ورته څنګه رسوې چېرې فضول خبرې مه کوه، دا خوله دې بنده کړه. don't talk nonsense. don't talk nonsense مطلب دا دی چې فضول خبرې مه کوه. don't TAL کې چې کوم دی دا زیاتره خلک وایي ټاک نه دی، talk. don't talk nonsense فضول خبرې مه کوه. دلته زه تاسو ټول ته یو ورکوټه ریکویسټ کوم که چېرې دغه الفاظ دغه جملې ستاسو خوښې شوي وي نو بیا په دغه ځای باندې دې ویډیو ته صرف یو لایک ورکړئ، ځکه چې لایک موږ ته ډېره حوصله راکوي. لایک موږ کې داسې جذبه را پیدا کوي چې موږ یو بله ویډیو هم جوړه کړو. The next sentence and I do believe that you must have heard this many times. Oh I see. زه اوس پوه شوم. پښتو کې چې موږ خلکو ته وایو چې زه اوس پوه شوم، زه اوس ورسېدم، نو بیا په انګلیش کې د دې لپاره دا استعمالیږي oh I see. دا به تاسو ډېر اورېدلي وي خو زیاتره خلکو ته د دې د مینینګ پته نه وي. oh I see نو کله هم چې تاسو چاته داسې ویل غواړئ چې زه اوس پوه شوم، داسې ورته وایئ oh I see. ګوره یو خو دا په معمولي خبرو باندې جنګ او لانجې مه کوئ، ځکه چې جنګ لانجه دار سپو کار دی. don't quarrel over trifles. ګوره یو خو دا په معمولي خبرو باندې جنګ او لانجې مه کوئ، جنګ او لانجې د سپو کار دی. په انګلیش کې به چاته داسې څنګه وي چې په معمولي خبرو باندې جنګ لانجې مه کوئ، داسې به ورته وایي don't quarrel over trifles. don't quarrel over trifles په معمولي خبرو باندې لانجې مه کوئ. لږ په زوره وایه یا لږ په تیزه وایه. speak up لږ په تیزه وایه یا لږ په زوره وایه. مړه بس پرېږده چې سم وشو بس وشو، خو آینده خیال کوه. what done is done. د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی کله چې موږ په پښتو کې خلکو ته وایو چې مړه بس سم وشو بس اوس وشو، خو بیا خیال کوه. what done is done چې څه وشو بس وشو. او داسې به څنګه وایي چې آینده خیال کوه، بیا داسې کار ونه کوي. be careful next time. آینده خیال کوه. ښه که نه؟ There are many ways, many alternatives that you can use to apologize. I beg your pardon. مطلب دا دی چې بخښنه غواړم.
داسې ډېرې جملې دي ډېر الفاظ دي چې هغه تاسو استعمالولی شئ چې چاته ووایئ بخښنه غواړم د یو کس نه د معافۍ غوښتلو عام څه استعمالیږي زیاتره خلک څه وایي I am sorry خو دا هر څوک وایي هر ټیم وایي نو په دې وجه باندې دا لږ بورینګ لګي مزه نه کوي I am sorry مو وایي داسې وایي beg your pardon یا I beg your pardon I beg your pardon بخښنه غواړم زما غلطي ده It's my fault It's my fault دا زما غلطي ده زه یې منم بخښنه غواړم I beg your pardon دا زما غلطي ده It's my fault پرېږده چې ځم Let me go Let me go مطلب یې څه دی مطلب یې دا دی چې بس پرېږده چې ځم کله چې موږ په پښتو کې خلکو ته وایي یاره پرېږده چې ځم کار مې دی بل چېرته روان یم پرې مې ده په انګلیش کې بیا څه ویل کېږي Let me go Let me go پرېږده چې ځم بس بس بانې مه کوه Don't make excuses Don't make excuses بانې مه کوه ته ډېر بانهګر یې You are such an excuser You are such an excuser مطلب یې دا دی چې ته ډېر بانهګر یې یو ډېر بانهګر انسان یې Excuse ویل کېږي یو بانې ته پښتو کې چې موږ وایو هغه بانې کوي بانهګر ته ویل کېږي excuser right خو بانې ته ویل کېږي excuse ته نه ته ډېرې زیاتې خبرې کوې You talk too much You talk مه وایه ښه You talk too much د too much مطلب د ډېر زیاتې ته ډېرې زیاتې خبرې کوې And that's why I don't like you په دې وجه باندې زما نه یې خوښ That's why I don't like you په دې وجه باندې زما نه یې خوښ او واقعي خبره ده څوک چې زیاتې خبرې کوي صرف فضول خبرې کوي نو هغه کس د خلکو نه خوښیږي بس چې څنګه ستا خوښوي چې څنګه ستا مرضي وي As you pleased چې څنګه ستا خوښوي څنګه ته خوشحالی څنګه ته غواړې په غوسه کېږه مه Don't be angry Don't be angry مطلب یې څه دی مطلب یې همدغه دی چې په غوسه کېږه مه I'm joking ګپ لګوم I am یا am joking مطلب یې چې ګپ لګوم یار وخت نشته ما سره ټیم نشته I have no time وخت نشته یا ما سره ټیم نشته یاره بس نور مې ځان له پرېږده Leave me alone ځان له مې پرېږده تنها مې پرېږده چې بس ناست یم زما چا سره م نه لګي Leave me alone نه غواړم چې تا سره خبرې وکړم زه نه غواړم چې تا سره خبرې وکړم I don't wanna talk to you زه نه غواړم چې تا سره خبرې وکړم صحیح ده As always د همیشه په شانې زما پوره یقین دی چې دغه الفاظ دغه جملې کومې چې تاسو وکتئ کومې مې زده کړې دا ځان سره په کاپي کې لیکلي وي ستاسو به خوښې شوي وي او انشاءالله دا به تاسو ته ډېره زیاته فایده در ورسوي په سپوکن انګلیش کې که چېرته تاسو سپوکن انګلیش بهتر کول غواړئ همدغه یو واحد لاره ده د زیات نه زیات الفاظ زده کړئ جملې زده کړئ ځکه چې دا یادېږي اسانه او موږ هر ټیم استعمالوو او که چېرته تاسو غواړئ چې په انګلیش ګرامر کې ماهران شئ د 4000 اسنشل انګلیش ورډ کم کورس موږ پر چینل باندې شروع کړی هغه را سره جوین کړئ په هغه کې را سره شریک شئ داسې نور ډېر څه زده کړئ نو لاندې په ډسکرپشن کې ما تاسو ته لینک درکړی د هغې نه هم تاسو رسېدلی شئ او د نوي ویډیو لپاره زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ که چېرته تاسو نوي سبسکرایب کړی او بل لا تاسو چې دا ټلۍ ښکاري دا هم ورسره ووایئ دا هم ورسره پریس کړئ نو چې کله موږ نوي ویډیو څنګه اپلوډ کړو تاسو به ستاسو په سکرین باندې راشي چې موږ نوی ویډیو اپلوډ کړې ده او راشه فایده ترې واخله خپل انګلیش بهتر کا بس په اخره کې همدغه وایم چې خپل ځان ډېر خیال ساتئ انشاءالله see you next time with another lesson until take care and goodbye